السلام علیکم. ویلکم ټو پښتو اډ یو بل ویډیو کې خوش آمدید تاسو ته وایو. اکثر خلک دا تپوس کوي چې موږ ته څنګه پته لګي چې په کوم کمپنیز کې کوم جابز اوپن دي. نن تاسو ته یو ډیر زبردست ټپ درخوایم. تاسو ته به کمپنیز پته مو ولګي چېرته چېرته جابز اوپن دي او نه دي، او هغې کمپنۍ کې کم جابز اوپن دي. ډېر یو زبردست طریقه ده. مثال طور باندې زه ټایپ کوم یلته یو کمپنی ده AWS کریرز ټایپ کوم یلته زه راشم یلته او یلته ولیکم ګوګل کریرز، مطلب د کمپنۍ نیم اینڈ دین کریرز. ګوګل کریرز هغې کې به تاسو د هغې کمپنۍ کې چې کوم اوپن جابز دي هغه ټول لیست به تاسو ته شو شي. رول کم یو رول دی، مطلب سافټویر انجینیر دی، هر یو څه دی. خپل فیلډ په حساب باندې تاسو اکارډنګلی رولز کتلی شئ. هغې نه علاوه دا شو. دې نه بعد لیټ سې ایپل کریرز. ایپل یو کمپنی د آیفونز او دا کوم چې میک بکس وغیره جوړي. زه وایم چې سرچ فار رولز، دا به ما دپاره دا ټول څومره چې اوپن جابز دي هغه ټول به ماته اوپن کړي. تاسو به ټایپ کوئ کمپنی نیم اینڈ دین کریرز. په هغې خپل ویب سایټ باندې چې کم جابز اوپن وي هغه به تاسو ته شو شي. نو تاسو بیا اپلای څنګه کولی شئ؟ لیټ سې ګوګل باره کې خبرې وکړو، سافټویر انجینرینګ رولز دی کې وګورو، هغې جاب ټایټل به وي، هغې سره به ډیټیلز لرن مور باندې کلیک کوئ. هغې نه بعد دا ټول جاب ریکوایرمنټس ریسپانسبلیټیز څه دي او اپلای باندې هم کلیک وکئ او دې جاب ته تاسو اپلای کولی شئ. ښه اکثر خلکو ته بیا کمپنیز نه معلومي. مطلب لیټ سې یو میکانیکل انجینیر ده، هغه وایي چې لیست میکانیکل انجینرینګ جابز، هغه ته پته نه لګي. سوري نوٹ جابز کمپنیز. زه ګوګل نه تپوس وکړم چې ماته هغه کمپنیز وښیه چې کوم فی الحال میکانیکل انجینرینګ فیلډز کې هایرینګ کوي. نو هغه به ماته دا ټولې کمپنیز راوښیي. ماته معلومات نشته، لیټ سې دا یو کمپنی ده، زه دا راواخلم او هلته دې سره د دې نوم راغی، زه بیا هغې سره ولیکم کریرز. اوکې، د دې کمپنۍ خپل چې کوم جاب اوپننګز د خپل ویب سایټ ته به دې لاړ شئ او هلته نه به تاسو اپلای وکئ. صحیح شو. اپلای فار دس پوزیشن، دا ټول ډیټیلز به فل کړئ اینڈ دین سبمیټ. دا شانتې تاسو د لیست چې کوم د کمپنیز دا پک کولی شئ او هغې ته بیا تاسو اپلای کولی شئ. نو زما په خیال دا ویډیو تاسو دپاره ډېر یوزفل او که داسې لازمي د موږ پښتو اډ چینل سبسکرایب کړئ. خپل فیډبیک موږ ته په کمنټس کې لازمي راکوئ او کم ټاپکس باندې کوم شیانو باندې ویډیو جوړ کړو تاسو دپاره هغې باره کې موږ ته ضرور خپل فیډبیک راکوئ. وینو به تاسو پښتو اډ پر روانه بله ویډیو کې. تر هغه پورې السلام علیکم.